السلام عليكم ورحمة الله. راځي دا ویډیو ګوري بیا ان شاء الله پرې بحث کوو. لماذا خلقوا تونس؟ لماذا خلقوا ليبيا؟ لماذا خلقوا الجزائر؟ لماذا خلقوا سوريا؟ لماذا؟ لكي تبقى هذه الأمة مشلولة. لما جاء الاستعمار الغربي وبيعطينا استقلالنا، أعطانا استقلال مزيف، سلمنا للعملاء، سلمنا لنواب الاستعمار، وقال لهم اعملوا جوازات سفر، اعملوا حدود، وتقاتلوا علشان الحدود، امنعوا التونسي انه يمشي لليبيا، امنعوا الجزائر انه يمشي للمغرب، علشان تبقى هذه الأمة مشلولة. يا اخواننا لابد نفيق، نحن في خطر، لأن هذا العالم لا يعترف بالحق، يجبر فقط على اعتراف على وجودك بقوتك، مش بالحق. فلسطين مش عندها حق، الشعب الفلسطيني هو صاحب فلسطين، هذا حق يعترفوا به، ما يعترفوا به. من اللي باقي فلسطين؟ الأقوى الذي قادر يدفن فلسطين أحياء، هذا هو اللي باقي. اللي عنده الفانتوم الأمريكية هو اللي باقي. هذه بديهية، لكن من يطبقها؟ وهذا العالم اللي يخدعكم ويقول لكم عالم متمدين، هذا عالم همجي بربري متخلف منحط، هو الذي سبب الكوارث للبشرية، هو الذي قاد الحرب العالمية الأولى والثانية والصليبية والبونيقية، ولا زال يقود حروب جديدة لتدمير البشرية. من الذي قتل عشرات الملايين من البشر في الحروب الماضية؟ هذا العالم الذي يدعي التمدن، هذا عالم متخلف. امشوا استسلموا، امشوا اعترفوا بإسرائيل، قولوا لهم احنا ناقليكم على عيوننا على رؤوسنا. ما ينفعش، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم مستمرين في التحكم فينا، ومستمرين في محاولة السيطرة على مقدراتنا. استسلمت كثر خيرك، قاومت، هذا هو الشيء اللي يمنع فقط، المقاومة. ما تسمعوش أي كلام آخر، المقاومة فقط. حتى التعاون بيننا وبينهم والاحترام المتبادل بيننا وبينهم لا يقام إلا على أساس القوة. إذا كانت هذه الأمة قوية وتلحق بهم الضرر وقادرة أن ترد الصعصعين ويدها طويلة، عندئذ يجلسوا معنا على مائدة المفاوضات ويجعل الحدود لمطامعهم التوسعية. عندئذ يقام التعاون بيننا وبينهم والاحترام المتبادل. أما تعاون بين قوي وضعيف، احترام بين قوي وضعيف، بين محتاج وغني، لا يمكن أن يكون. هذه ليست قاعدة أبدا لا نعتمد عليها. تاسو دا ویډیو لیدله، دا د قذافي ده چې د اسرائیلو په اړه خبرې کوي چې هغوی نه تنها داسې میزایل جوړوي چې فلسطین په نښه کړي، بلکې ډېر لرې پرتې سیمې، او د هغوی هدف نه تنها فلسطین دی بلکې نورې سیمې هم دي. همداسې دا د فلسطینیانو مبارزه نه تنها د خپل مبارزه ده بلکې د عربو مبارزه هم ده. دا ډېری تحقیقونه که تاسو وګورئ د ګریټر اسرائیل په اړه چې یو غټ اسرائیل به جوړیږي او هغوی د دې هدف لپاره کار کوي، هغوی مبارزه کوي، هغوی انرژي مصرفوي، هغوی د خپل وخت په ارزښت پوهېږي، ټکنالوژي ورته جوړوي، اسلحې ورته جوړوي، او عربي نړۍ او اسلامي نړۍ وده ده. دوی هیڅکله هم د دې ونشو کولی چې حد اقل د دوی د مقابلې لپاره یو حل لاره جوړه کړي. فکر وکړئ چې موږ اوسه پورې خپلې اسلحې او امکانات او ټکنالوژي هم د غربي نړۍ څخه اخلو، خپله هیڅ هم نه لرو. تاسو ولیدل چې کله اسرائیلیانو په قطر باندې حمله وکړه، د ډېرو اسلامي هیوادونو نه مشران هلته لاړل او تیارې او مصرفونه یې وکړل او مجلل هوټلونو کې ژوند وکړ. ولې؟ تر څو چې دا حمله محکومه کړي. څه نتیجه ورکړه؟ یعنې محکوم خو تاسو د خپل هیواد نه محکومولی شو. ورځې زرهاو ځوانان مسلمانان هلته شهیدانیږي، مشکلاتو سره مخامخ دي. تاسو تیر څو میاشتې په غزه کې وګورئ، ولې دوی عکس العمل د اسلامي نړۍ څه شی ده؟ هیڅ عکس العمل دوی ښکاره نه کړ. دوی کولی شو اقتصادي تحریمونه راولي، دوی کولی شو خپل هوایي حریم په اسرائیلو باندې بند کړي، خپل بحري لاره په اسرائیلو باندې بند کړي، خپل تجارت ورسره بند کړي، یعنی هر څه دوی کولی شو. ولې نه کوي؟ ځکه چې دوی ته د مسلمانانو وینه، د مسلمانانو عزت، د مسلمانانو کورنۍ د دوی هیڅ ارزښت نه لري. کله چې دغه جنگ د دوی هیوادونو ته راشي، بیا هغه وخت دوی په دې باندې پوهېږي چې جنگ یعنې څه. تر ننه پورې چې فلسطینیان د خپل خاورې، د خپل عزت، د اسلام، د ناموس دفاع کوي، دوی هیڅ عکس العمل نه ښکاره کوي. عام خلک خو پرېږده چې حتی هغه علما، مفتیان او ملایان هم عکس العمل نشي ښکاره کولی، چپ ناست دي، ټولې تماشا کوي، بس په خبرونو کې ګوري، باور وکړي چې بیخي یوه عادي موضوع ګرځېدلې ده. نن 100 کسانه شهیدان شول، نن 200 ماشومان داسې شول، نن د قحطۍ نه خلک مړه شول. دا داسې یو فلم غوندې خلکو ته ښکاري چې په 21مه پېړۍ کې داسې یو حالت په مسلمانانو باندې راځي، او اسلامي نړۍ، عربي نړۍ او ټول مسلمانان په د باندې چپ دي، او دا د ضلالت او د بې غیرتۍ تر ټولو آخري حد دی.